ښه به دا وي چې دا خبره هر سړی په یاد ولري، د یتیم، مظلوم او د کمزوري حق خوړل او د هغوی حق نه ورکول په خېټه کې اور ګرځول دي. قرآن یې موږ ته وایي په باوري ډول دغه اور به هغه وخت بلیږي چې کله د غیبي نړۍ پردې لرې او ستا د سترګو په وړاندې راښکاره شي، او په هر مسلمان فرض د هغه څه چې الله ورکړي د هغه نه د الله په لاره کې ورکړه وکړي، د یتیم، مظلوم او د کمزوري لاسنیوی وکړي، ولو که هغه یوه خرما یا یوه ډوډۍ هم وي. او که د خرما او ډوډۍ وس در سره نه وي، نو د یتیم، مظلوم او کمزوري حق در باندې دا دی چې د هغوی په سر د شفقت لاس کیږدي، او هر هغه څوک چې له دوی سره دغه چلند نه کوي هغوی د قرآن له آیات نه مخ اړوي، او د قرآن له آیاتونو مخ اړونکي د الله په وړاندې مجرمان دي، او مجرمانو دپاره الله دردناک عذاب ساتلی دی. نو ښه فکر وکړه، هم په یاد ولره دغه ښکلي ماشومان چې تاسې د سرکونو په سر خفه ولاړ وینئ، او د دوی په شانتې نور مظلومان ماشومان چې دوی نه کوم جومات وران کړی او نه کوم قتل کړی او نه کوم بل جرم کړی، چې په یخ کې سرګردانه خفه ولاړ وي. په باوري ډول الله په دې باندې قادر دی چې د هر چا نه مخکې دغه ماشومانو ته په ماشومتوب کې تر ټولو نه رنګینه ماشومتوب ورکړي. خو په یاد یې ولره دلته خبره د امتحان ده. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. نو پام مو وي چې یتیم، مظلوم او کمزوری درنه پاتې نشي، ځکه نن دی که سبا دی د امتحان وخت په خلاصېدو دی، او نتیجه به هر انسان ترلاسه کړي. نو د ناکامۍ څخه مو ځان وساتئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی خو به دا ضرور ګوري چې څوک امر منونکي صابران دي او څوک ناکاره نافرمان دي. السلام علیکم.